ربع ثانی کې اویا کسان رالل او نبی علیہ السلام ته ویلې چې حضرت مونږ ستام ذمہوار او استاد ملګروم ذمہوار مدینه منورې ته راشي. ماحول خو هلته جوړو کنه که نو جوړو؟ اول شپږو او بیا اویا کسان، ځکه مصعب ابن عمیر لیږلی و کنه رضی الله عنه. خون کوي تفصیلی واقعه ده چې مصعب ابن عمیر څنګه تلو چې کله دی مسلمان شو د دومره مالدار او مصعب ابن عمیر رضی الله عنه چې د په هغه وخت کې د 1000 روپو سوټه شو په هغه وخت کې، او داسې قیمتي عطرونه او خوشبویانې به له پلار راوړې د شام نه او د یمن نه چې په لار به دی تیر شو نو څومره وخت پورې هغه خوشبو به خلکو ویل مصعب تیر شوی. چې کله ایمان راوړو نو پلار وتړلو تیره دی نبی علیہ السلام له لاړ نشي. غلام ته وایي ما آزاد کا. ما وقتی جمعه کی ویلې چې غلام نوم د څه دی؟ د تابعدار د غلامو وایي ما آزاد کا. راغو چې کولوی کو نیغ راغو نبی علیہ السلام. نبی علیہ السلام مدینه منورې ته ولېږلو وایي ځه. نو دا بل کال چې دا اویا کسان راځي کنه نو دا مصعب ابن عمیر کار کړی دی مدینه منوره کې. هغه انت تبلیغ له ولېږلو چې ځه ته هلته د قرآن او سنت پیغام ورسوه. چې کله مدینې والا انصار وویلې چې حضرت تاسو راشئ هلته، نبی علیہ السلام صحابو ته اجازت ورکو چې ځئ پټ پټ ځئ، یو یو دو دو درې درې تلل وه. ابوبکر صدیق رضی الله عنه راضي وی زه به نبی علیہ السلام له بار بار تلم چې حضرت مالم اجازت راکېږه چې زم لاړ شم. ټول لاړل مالم اجازت راکې. وی نبی علیہ السلام ما ته وفرمایل چې ابوبکر ته صبر وکړه تعالی به الله ښه ملګری درکړي. وی زه پوه شم چې ښه ملګری د نبی علیہ السلام نه بل نشي کېدی. ما وی دوخې واغستې دوخې مې واغستې چې زه په دې بس او انتظار کوم بس چې کله به نبی علیہ السلام راځي چې زه چې ځو. دلته مشرکین مکه 9 قبیلې راغونډې شوې د قریشو په دار الندوه کې او د نبی علیہ السلام خلاف شورا کوي. آیات کې چې څه ذکر کیږي د نبی علیہ السلام چې خپل کومه قبیله و بنی هاشم هغې له دعوت ورنکو ځکه چې غیرت خو پکې وکنه تر چا درواره خلاف اگر که ایمان او عقیده له دواړو جدا ده خو وینه خو یو ده کنه. 9 قبیلې را جمع شوې مشوره کوي چې څه ورسره وکړو نبی علیہ السلام سره. بس یو فائنل فیصله پکار ده چې څه ورسره وکړو. څوکیداران بهر ولاړ دي وایي څوک به دننه نه را پرېږدي. دننه مشوره شروع کېدو والا ده بابا پکې راو. څوک راغله؟ بابا شیطان بابا. شکل صورت د بابا دی د شیطان دننه ځینو نی پرېږدي. وی بابا دننه یو اهم مشوره شروع ده ته دننه نشي تللی. بچی وایي زه د نجد نه راغلی وم څومره میله مزل ما کړی دی او ما ته پته ده چې مشوره د چا په خلاف ته زم دی له راغلی. بابا دننه لاړو کېناستو مشوره شروع شو. د ابو جهل رور دی ابو البختری ابن حشام. ابو البختری ابن حشام هغه پاسې دو
وای داسې به وکړو یو کمره کې به وتړو بند به کو چې روټۍ به بندې به دننه به ساتې لاړې شي موږ به هم تخلاص شو خلک به هم تخلاص شي ټول ویل ډېره ښه مشوره ده بابا له چې نمبر راغو بابا وی نه بچ بني هاشم ډېر زورور خلک دي تاسو به وتړئ نو بني هاشم به صبر وکړي اب لاړ شي را پراوي نیزي ګینې جنګ به سره وکړي خلکو یې چې لکه بابا خو ظالم مشوره ورکړه ابوالاسد پاسېدو ابوالاسد داسې پهلوانو چې د اوښ سرمن به ډبل کو د پاسه به پې ودرېدو نو خلکو به د سرمن نه شو راښکې ټوټې ټوټې به شو خو د هغه د خپو نه به رانښکې شو داسې پهلوان هغه وایي په اوښ به وتړو او صحرا طرف ته به اوښ خوشېږو بدې به پې تړلي خبره به ختمه شي ټول ویل ښه مشوره ده بابا له چې خبره راغه بابا وایي نه بچې اوښ داسې ځناور دی چې دی آبادۍ ته زور کوي ته خو به وتړې صحرا ته او هغه به آبادۍ طرف ته لاړ شي نو خوله خو هم داسې پسته خوله ده نه خلکو ته به بیان کړي او راغلي به یې پتا به حمله کړي بیا به څه کوي خلکو یې چې لکه بابا ته وګوره ابو جهل پاسېدو عمر ابن حشام وی بس فائنل خبر دا ده چې قتل وکړو څوک یې دی نبی علیہ السلام دا قرآن دا قتل هم ځکه منځ کې راوړی لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ټول ویل ټیک ده بابا وی خبره دې ټیک ده بچې خو چل بره د زخم خلکو ویل چې بابا بس چل وی داسې به وکې چې 9 قبیلې یې که نه وی یا د دې نه به یو یا 2 کسان د هرې قبیلې نه را بهر کې نه دا ټول به محاصره وکړي د کور نه او د شپې په تیاره کې یو ځای به ورشي او حمله به پرې وکړي نو بني هاشم دومره تکړه نه دي چې د 9 قبیلو سره جنګ وکړي فیصله به په دیت کېږي 100 خان دي 50 خان به زه درکړم او 50 به تاسو ورکړي بس خبره به ختمه شي خلکو ویل ټیک شو کسان یې راوایستل او د نبي علیه السلام د کور نه ګیر چاپېره کېناستل ولاړ دي نبی علیه السلام یو موټې خاورې شګې راواغستې او کافرانو طرف ته ویستې وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی چې هغې طرف ته ویشتې هغې په خپلو سترګو مګلو شو الله هغه ذرې د یو سترګو ته ورسولې او نبی علیه السلام روغ سلامت دا غزې نه ووتو او په خپله بستره حضرت علی رضی الله عنه د 9 کالو عمر دی واده بیا حضرت فاطمه رضی الله عنها سره مدینه منوره کې شوی ها د 9 کالو عمر دی هغه په خپل بستر باندې کېنولو یو خدا چې وي ته ماشومې تا ته څه نشي ویلی دویم دا چې ستا پلار خو د دې ملګری و که نه ابو طالب صاحب نو هم تا ته څه نشي ویلی بل دا چې رور دی د عقیل نه هم د عقیل ملګری دی تا ته څه نشي ویلی لہذا دا امانتونه به سبا خپل مالک ته حواله کې او بیا راځه ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی چې نبی علیہ السلام به عموماً د سحر او د ماښام په ټیم کې راتلو دغه ورځ د غرمې راغو چې کله رادن نشو زما بابا ته وایي چې کور کې څوک نو هغه سیټ تک د پردې خبره وی نبی علیہ السلام او فرمایل چې حضرت دا یو خو د خینې ده
حضرت اسماء رضی اللہ عنہ او دا بل د کور والا د حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وی ما ته او فرمایل چې دا الله حکم د هجرت شوی دی او مونږ به ماښام وځو. وی ما ته چې حضرت ما د مخکې نه بندوبست کړی 2 اوښې مې تیاری کړي. وی ما ته زستا په اوښه خو نظم الله ما ته قیمت وایه د یو اوښې څه قیمت دی؟ وی ما ډېر ویل وی نبي علیه السلام وی چې نه د دین کار به په خپلو پیسو کې. وی ما له نبي علیه السلام قیمت راکو او چې کله ماښام شو تیاره ولګېده لاړل ووتل. په دې کې چې هغې ماښام تیاره شوه چې ویې کتل دننه خو علي رضي الله عنه دی نبي علیه السلام نشته. وی څه شو؟ وی نشته تللی دی. نیغ رالل د ابوبکر صدیق رضی الله عنه کور ته او حضرت اسماء رضی الله عنها فرمایي وی مال ابو جهل داسې سپېړه راکړه چې زما د غوږ نه بالې پرېوته او څو ورځې زما په مخ نشان وی ما ته وی چې پلار دې څه شو؟ وی ما چې ما ته پته نشته. وی چې دروغ وی. نبی علیہ السلام او ابوبکر صدیق رضی الله عنه دواړه ووتل روغ سلامت او روان دي. یو صحابي دی لا مسلمان شوی نه دی عبدالله ابن اوریقط دی په دې لارو کې ډېر ماهر د سمې لارو ورته معلومه وه د غرونو لارې ورته معلومې وې. ده سره په پیسو خبره وکړه چې ته به مونږ داسې په غرونو کې وباسې مدینې منورې ته. دلته د مکې مشرکین اعلان وکړو چې چا ونیول نو 100 اوښان دي د یو کس په سر انعام که ژوندی و که مړو خو چې مونږ ته یې راکو نو د 2 کسانو په سر 200 اوښان دي. خلک په لالچ کې مو ګرځېدل لا ګرځېدل. د شپې به سفر کولو او د ورځې به آرام کو. 3 ورځې غار سور کې تیرې کړې دي. هغه واقعه به انشاءالله بیا په سورې توبه کې وایي. غلام دی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه عامر ابن فحیرہ. عامر ابن فحیرہ نو په کومو لارو به چې دي د شپې مزل وکړو که نه نو سهار ټایم کې به بیا هغه ګډې بیزې بوتلې نه د خپو نشانات به یې څه کړل او ختم شو او ګډې بیزې خو وي نو هغه به یې اولشلې او پی به نبي علیه السلام او ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورکړ. او په دې کې نبی علیه السلام سره د خپل ملګري ورسېدو مدینه منورې ته او اول بنیاد یې کېغوسته د مسجد قبا چې 2 رکعاته لمونځ پکې د عمرې برابر دی. او لومبې جمعه نبی علیه السلام قبا کې او بیا د هغې نه پس چې کوم استقبال شوی مدینه منوره کې او بیا په ضیافت د نبی علیه السلام په میلمستیا د نبی علیه السلام تورې راووتې چې یو ویل زه به میلمستیا کوم او بل ویل زه. نبی علیه السلام وایي زما اوښه د چا د کور مخې ته کېناسته هغه به زما میلمستیا کوي. دا نصیب کې د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه بل چاته دا شرف چاته ملاوي. قرآن دغه واقعې ته اشاره کوي چې ستا خلاف خو د مکې مشرکینو تدبیر کړی و که نه. کله ویل چې او به تړو کله ویل چې قتل به کو او کله ویل چې پوخ به وتړو او به شو بار به کو. الله وی هغوی ستا د وجلو تدبیر کړو ما ستا د بچو تدبیر وکړو یعنی تعالی مې نجات درکو. نو مخکې ویلې که ستا زړه کې خوف خداوندي وي نو فتح او بری به ستا وي. څنګه؟ نو الله وی څنګه چې ما تا ته د هجرت په شپه فتح او بری درکړی دی.